افغانستان او چین له یو بل سره د همکاریو په دوام ټینګار کړی ده. د افغانستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلي او د همکاریو په دوام یې ټینګار کړی ده. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په لیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقي په مشرۍ پلاوي د چین ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي وانګ یي په مشرۍ له پلاوي سره خبرې کړي دي. د خبرپاڼې له مخې افغانستان او چین په ډیپلوماتیکو اړیکو دوه اړخیزې سوداګرۍ له افغانستان سره د چین بشري مرستې او افغان زده کوونکو ته په چین کې د لوړو زده کړو د فرصتونو د ایجاد او په ټوله کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په فرصتونو ننګولو خبرې کړي دي. متقي په دغه کتنه کې له چینایي لوري غوښتي دي چې د افغان سوداګرو ستونزې په اواري کې مرسته وکړي او له افغانستان څخه چین ته د وینکس ماربل، قیمتي بوټو، کښتۍ، بادام، وچو انجیرو او په ځانګړي ډول د جلغوزیو صادراتو برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ته د امیرخان متقي لخوا د افغانستان جلغوزي په تحفه کې ورکول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د چین په ګډون د هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي. د خبرپاڼې له مخې د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان پر همکارۍ او تفاهم ولاړ متوازن بهرنی سیاست لري او چین د افغانستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري. متقي په باور افغانستان له ثبات څخه د چین په ګډون ګڼ شمېر هیوادونه ګټلمنېږي. په دغه کتنه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په راتلونکي کې دواړه هیوادونه د مشترکو ګټو پر بنسټ کار کوي او هیڅکله به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه زیاته کړه چې چین د افغانستان امنیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. د افغانستان ملاتړ کوي چې د پراختیا لپاره خپله لار په خپله وټاکي. په دغه ناسته کې چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو هوکړه وکړه چې په ګڼو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د لا پراختیا په موخه به په راتلونکي کې هم ګډې ناستې کوي. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال محترم همرا برادر خوند تیر ماښام د چین هیواد له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره په دوحه کې لیده کاته درلودل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، اقتصادي راکړې ورکړې او د تجارانو د ستونزو د حل په اړه باندې ژورې او ښې خبرې وشوې. همداراز نن سهار هم د افغانستان د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي صاحب امیرخان متقي او ورسره هیئت د چین هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره او د مل هیئت سره وکتل. د افغانستان په راتلونکي وضعیت، سیاسي حالاتو، تجارتي راکړه ورکړه، همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلکو ډیپلوماتیکو اړیکو د تامین په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. په غونډه کې د چین هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پرېکړه وشوه چې درې ګونې کمیټه به جوړیږي. یوه کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماتیکو هڅو موضوعات تعقیبوي تر دې چې بریالیتوب ته ورسیږي، او دویمه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو او یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کېدو لپاره منځ ته راځي او همکاري ته به دوام ورکوي. او دریمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسایلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو، همداراز د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي او له افغانستان سره همکاري وشي. باید یادونه وکړو چې د چین هیواد له خوا نه د افغانانو سره بالفعل د $1 میلیون مرسته وشوه او د دې ترڅنګ د $5 میلیون نورو د برخه کې د خوراکي توکو، ادویجاتو او نورو مواردو برخه کې هم کومکونه اعلان شول. دغه مرستې د افغانستان او د چین ترمنځ د ښه نیت څرګندونه کوي او د دې ښودنه کوي چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخیږي او یو د بل په نفع به ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې رامنځته کیږي انشاءالله.